جی یو غږیز پیغام راغلی دی. بسم الله. بخښنه غواړم. السلام علیکم. غاسر تاته او ټولو قدرمنو کتونکو ته سلام پیش کوم. وعلیکم زه السلام. عدنان حیدر خبرې کوم پاړه چنار نه. دا زما غاصب نه کوېشن دی. د رجب مبارکه میاشت دی او دې کې د روژې ساتل ډېر زیات ثواب لري که نه. جی نه هغه کومې ورځې دي چې هغه باندې د روژې ساتل د رجب میاشتې کې هغه زیات ثواب لري او اکثر خلک د وړمبۍ کې درې روژې ساتي او اکثر خلک د منځ کې درې روژې ساتي او ځینې خلک د اخر کې درې روژې ساتي. نو دې ځواب ماته راکړئ چې د کوم محسوسې ورځې دي څه زیات ثواب لري او هغه کومې ورځې دي. ډېره مهرباني. السلام علیکم او التماسي دعا. شکرګزار یو د حیدر صاحب. دغه پوښتنه یې کړې ځکه چې ذکرونه ډېر دي. بعض خلک وایي چې په ابتدا کې، بعض وایي په منځ کې. دی ویلي چې کومه یو بهتره ورځ ده. زه د برادر خدمت کې سلامون علیکم ورحمت الله. قدرمن پروردګار عالم د دې میاشتې له خاطره مو ټولو باندې رحم وکړي او دا کوم ماحول رجب الاصب دی د رحمت واردونکي دی پروردګار د مو هغو کسانو نه وګرځي چې دې رحمت مو ته شامل شي، پټ شو ورکړي. خب دې برادر خدمت کې عرض دا دی چې انسان ګوره د رجب میاشتې حوالې سره خصوصي خبره ده، نه ټول کال حوالې سره وایي لکه الله وایي ټایم خپل وخت کې انشاءالله یوه فارموله بیا ذکر کړو. اما ټول کال کې دا دي چې اول منځ کې اور اخر دې کې روژه مستحب دی. دا مستحب دی. کومه میاشت بیا کومه میاشت وي صرف هغه میاشت ورځې څخه کې روژې ستنه حرام دی، غبیله گفتگو دی. اما د رجب میاشتې حوالې سره ایام تشریق 14 14 15 څه اعتکاف شوې ورځې دي. د کې روژې ساتنه یو غنه علاوه د شلوم هغه باندې رجب باندې څخه د بعثت ورځ دی، دی باندې ډېر زیات ثواب دی. غنه علاوه د رجب پیله جمعې شپه روانه دی، د پیله جمعې شپه بل سبا دی، دی باندې ډېر زیات ثواب دی. نور غنه علاوه چوک پیله وساتي، مانځ کې وساتي، اخر کې وساتي، یوه درې سه وساتي. اصلا یوه زمانه داسې وه چې درې میاشتې نی رجب و شعبان او ماه مبارک رمضان دا به روژې ساتلې. اما که چېرې دا نه وي کم از کم انسان رجب میاشتې کې یوه روژه وساتي دا کافي دی. دا ډېر لوی گفتگو ما عرض بک انشاءالله راشي پروګرامات کې یوه بله خبره عرض کوم څه اندې حوالې سره. یو لوی سوال چې مونه بچیو حوالې کې زه د پلار و مور نه یو سوال کوم ښه دا دی چې هغه اوړ کې څخه 15 کالو ته ورسېدل بالغ شول، هغه اوړ کې څخه انو کال قمري اسلامي کال انو کالو شوه یعنې هغه به راشي روژه واجب دی. هجري کال په حساب سره او دا هجري کوم دی، هجري کال اسلامي. خب غونه سوال دا دی چې دیو د خپلو بچیو پیله روژه څه واجب دی، هغه دپاره څه برنامه پلانینګ څه دی؟ یعنې بس دا څنګه روژه راورسېږي پیله شپې ورته څلورو سبا ته روژه ساتونې دی که نه. دا 2 میاشتې بهترینه موقع دی چې مو راشو دی 2 میاشتو کې د خپلې هغې لور غورو پورو آماده کو تیاره کو. دی باندې موږ گفتگو کوونکی دی انشاءالله راشي پروګرام کې که یاد وو ځکه چې که یکدم هغې د ماشوم دپاره یو تکلیف آغاز وشي نو هغه دپاره ګرانه ده. او بل تربیت مطلب څه؟ تربیت مطلب دا دی چې مو بچی تربیت کله نه شروع کو مثلا عبادي روژه اوړ کې به انو کلو واجب دی. لذا انشاءالله دې حوالې سره گفتو کو روژه یو بهترین عمل دی که چا بعثت باندې شلوم باندې اور د پیله جمعې شپه بل سبا روانه دی اور 14 14 15 باندې روژې ساتنه ډېر زیات ثواب دی اور یو بل دپاره حتما دعا وکړو